Audio Jungle. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زه یم مطیع الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یوه غمجنه پیښه راوړاندې شوې ده چې د پښتو تلویزیوني صنعت یوه ستره څېره میراوس لالا وفات شو. د هغه له لاسه ورکولو سره د پښتو تلویزیون او هنر نړۍ یو نه هېرېدونکې ځایه رامنځته شوه. میراوس لالا د پښتو ژبې مشهور کمدین و چې د خپلې ځانګړې اداکارۍ او خندونکو کردارونو له لارې د خلکو زړونه ګټلي وو. هغه په پښتو تلویزیوني خبرو او سینما کې خپل ځانګړی ځای درلود. د هغه هر کردار، د هغه هره جمله د خلکو په زړونو کې ځای نیولی و. نن د پښتو تلویزیوني صنعت یو ستر ستوری له لاسه ورکړ. میراوس لالا د خپل ژوند په دوران کې خلکو ته خندا او خوشحالي ور په برخه کړه، خو نن هغه له موږ څخه د تل لپاره جدا شو. د هغه وفات د پښتو تلویزیوني نړۍ لپاره ستره ضایعه ده چې هیڅکله به د هغه ځای ډک نشي. میراوس لالا نه یوازې د خپلو خندونکو کردارونو له لارې په خلکو کې خوشحالي راوسته، بلکې هغه د پښتو هنر ته نوی ژوند ورکړ. د هغه په کار کې د ادب او خندا ځانګړی توازن و چې تل به د تلویزیون او د سینما نندارچیانو ته یو نوی هنر ور په برخه کړو. مونږ د میراوس لالا د کورنۍ سره د زړه له کومې خواخوږي څرګندوو. دا د هر چا لپاره یو دردونکې خبره ده. هغه به تل زموږ په زړونو کې ژوندی وي. هغه به تل زموږ په زړونو کې ژوند کوي او د هغه هنر به د پښتو فرهنګ برخه پاتې شي. ګرانو لیدونکو، میراوس لالا یو ستر کمدین او هنرمند چې د هغه له لاسه ورکولو سره موږ یوه لویه ضایعه تجربه کوو، خو د هغه هنر او میراث به تل زموږ په یادونو کې پاتې شي. که تاسو د میراوس لالا په اړه خپلې یادونې لرئ نو مهرباني وکړئ هغه زموږ سره شریک کړئ. زموږ چینل پښتو نیوز سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو د نورو خبرونو او تازه معلوماتو سره پاتې شئ. تر بله ویډیو پورې د لوی الله په امان.